زمونږ اکثر خلک غریبانان دي، اکثریت غریبانان. نو دې غریب سره دا فکر وي چې قرضدار یم او ضروریات مې نه پوره کېږي. د دې لپاره قرآن کې راله څه وظیفه، څه حل. نو قرآن کې حل شته غریبانانو لپاره. عبدالله ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ یو صحابی دی، بیمارو، او عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ امیر المؤمنین د بیمار پرسیل راغی چې رخصتېده نو څه پیسې ولا ورکې دا والا هغه ورته زما ضرورت نشته نالما. نو امیر المؤمنین ورته که ستا په کار نی نو ستا لوریانې غریبانان یې هغې له به یې ورکې که نه زامنې نو لوریانې ورته زما د لوریانو فکر مه کوه، ما د پیغمبر علیه السلام نه وظیفه زده کړې مې ورته ښولې ده، د هغوی چاته حاجت نشته. وایي څه وظیفه؟ وایي پیغمبر علیه السلام موږ ته چل ښولی دی چې ماښام څوک صورت واقعه وایي دی به چاته محتاج نشي، دی به فقیر نشي. ما خپلو لوریانو ته صورت واقعه ښولې ده، هغوی صورت واقعه وایي چاته به فقیران نشي، حاجتمنې به نشي، اوږې تږې به نشي، قرضدارې به نشي. نو دا وظیفه کافی ده ستاسو دپاره چې ماښام یا ماسخوتن صورت واقعه وایې، چاته به محتاج نشي. اوس بعضې بنده وي استاد وایي صورت واقعه نشم ویلی، قرآن مې نه دی ویلی، بل اسانه وظیفه راته وښیه. نو د داسې کس دپاره وظیفه شته چې قرآن مې نه دی ویلی. یو صحابي راغی پیغمبر علیه السلام ته وی غریب یم او داسې اسانه وظیفه راته وښیه. پیغمبر علیه السلام هغه ته هم اسانه وظیفه ښولې ده. وی خپل کور ته چې لاړ شي نو کور به سلام وکړي، بیا په ما یو ځلې درود ووایه او بیا صورت اخلاص قل هو یو ځل ووایه، خدای به دې مالدار کي. دا وظیفه خو اسانه ده که نه؟ که نه ګرانه ده؟ اسانه ده. په دې کې هم یو شی ګران دی، درد ویل اسان دی، قل هو ویل اسان دی، خدا کور سلام ګران کار دی. پښتون کور کې سلام نه اچوي. یو سړي ته مې دا وظیفه وښوله نو کور ته لاړه، بیا چې راغی نو خندل یې راغی. مې ولې خاندې څه چل دی؟ وی کور ته لاړم، وی سلام مې واچو، وی د ټول کور والا سې نیغ نیغ کتل او خندلې. وی ما وظیفې له زور ورکړه، درود شریف مې وی، قل هو مې ویله. وی چې درود او قل هو مې خلاص کړې، مې چې څه چل دی خاندې او نیغ نیغ ګورې؟ چې ناشنا کار ونه شو، تا چې ته سلام نه واچولی. نه پښتون کور سلام نه اچوي. او کله د مور په مخ کې ښځې ته دې سلام وکړه، مور یې وایي د زوی نه مې څه شی جوړ شو. پوهېږئ چې څه شی ته جوړ شو، چې سم مسلمان یې نو وایي څه شی ته جوړ شو. نو کور سلام اچوه، ستا کور کې به خیر او برکت راشي. دا خو د غریبۍ علاج شو. صورت واقعه به وی، یا کور ته چې ورشي نو سلام به کې او درود به وی، قل هو به وی. پیسې پیدا شوې، اوس در سره فکر دی چې د دې څوکۍ به څوک کوي. چاته پته ولګېده نو وژني دي په دې خپلو پیسو. نو دا علاج هم قرآن کې شته. ابو هریره رضی الله تعالی عنہ پیغمبر علیه السلام د شپې څوکیدار کړی د صدقې په غله باندې. یو بوډا سړی راغی او څادر یې ویل که داسې په لپو لپو راټولول کوي. ابو هریره پرې راغی او غله یې رونیوه. وی پیغمبر علیه السلام ته پیش کوم. هغه ورته منت زاري وکړ، ډېر بال بچهدار یم، غریب یم او نن مې پرېږده او بیا به نه راځم. سړی پې اوسه دې پرېښوده. سهار مانځه کې پیغمبر علیه السلام تپوس کوي، ابو هریره بیګاني غل سره دې څه وکړل؟ وی ډېر فریاد یې وکړه، بال بچهدار او غریب و، وعده یې وکړه چې بیا به نه راځم. نو پرې مې خدای دروغ وایي، بیا به هم راځي. بیا شپې له بوډا راغی او څادر یې ویل که لپه باندې ځان ته غله راړئ. ابو هریره پرې راغی، کلک یې ونیو، وی تا خو پرون وعده کړی چې نه به راځم، ته خو بیا غلا له راللې، نن خو دې خامخا پیش کوم. نو د پرون نه زیات فریاد مې وکړو، د پرون نه ډېرې وعدې وکړلې چې بیا به نه راځم، اوس مې پرېږده. سهار پیغمبر علیه السلام بیا تپوس کوي، ابو هریره بیګاني غل سره دې څوک؟ وی کلکې کلکې وعدې را سره وکړې چې بیا به نه راځم. نو پرې مې وی دروغ وایي، بیا به هم راځي. درېیمې شپې له غل راغی او څادر یې ویل که په لپو لپو دا غله راړئ.
ابو هريره پر راغی کلکی ونیو وینن د خامخا پیغمبر علیه السلام ته پیش کوم او تی غریبیم بال بچداریم بیا به نه راځم کلکه واده کوم نه به راځم ته پرېږدم د نار څه چې وینن د پیش کوم هغه ډېر کوشش کوي د خلاصي خو کار ونه شو آخر کې ورته ابو هريره یو مسله به راته وښیم ما پرېږده وی څه مسله وی کم سړی چې د شپې آیات کرسي ووایي نو دې سړي باندې او د ده ګیر چاپېره محله باندې به شیطان نه راځي غلغدو دشمن به نه راځي پرېښود د سار پیغمبر علیه السلام تپوس کوي ابو هريره بېګاني غل سره دې څه وکړل وی ډېرې وعدې وکړې خو ما نه پرېښوده ډېر جړا فریاد وکړه نه مې پرېښود آخر کې راته چې مسله راته ښیمه زه خو د مسلو شوقي یم نو بس د مسلې په وجه مې پرېښوده وی څه مسله یې درته وکړه وی چې د شپې آیات کرسي څوک وایي غلغدو شیطان دشمن وغیره پې نشي راتلی بس په دې مسله مې پرېښودی پیغمبر علیه السلام مسکی شو وی چې دا غل دې پېژنده چې درې شپې راته وی نه الله او د الله رسول ښه پوهېږي وی دا شیطان و درې شپې غلاله راغلی دی شیطان د په ټول عمر کې رښتیا نه دی ویلی صرف بېګی تا ته رښتیا ویلي دي چې شیطان هغه ځای ته نه ورځي کوم ځای چې آیات کرسي ویلي شوي نو شیطان هغه ځای ته نه ورځي کوم ځای کې آیات کرسي ولوستی شي خو خبره د ایمان او د یقین نه نو یقین وکړه چې ته آیات کرسي وایې نو شیطان به نه راځي ګیر چاپېره محله په امن به ستا ګاونډیان به په امني ته آیات کرسي ووایه ستا حفاظت کېږي د ګاونډ حفاظت کېږي څوکۍ د الله د طرف نه کېږي پخوا یو بوډۍ ښځه وه او دا بوډیګانې ښځې چې دي به سرخه کوله اوسني هلکان خو سرخه نه پېژني او نه یې لیدلې ده د مالوچو نه به یې تار جوړو پڼسي په سرخه نو هغې بوډۍ ښځې سرخه کوله ناوخته پورې او بیا چې خوب ورغې نو سرخه یې واغېسته او د دیوال خوا کې کوټه کې یې کېښوه او آیات کرسي نه ورتله خو د آیات کرسۍ برکت یې اورېدلی و وی آیات کرسی دشمن پستر گڑون کرسی دقه وی د سرخه کې خودله اوس یو غل راغی دیوالی سورې کې کنډرې وکړه او کوټې ته راننوته خو چې سر یې دننه که نو هغه سیخ یې په سترګو کې نیغ ورننه چغې کړي ړوند شومه وایي ړوند شومه بوډۍ ډیوه بله کړه چې ویې کته نو سړی سرخې سره دی ټیټ دی او سترګه کې سیخ ننوتی چغه وایي چې ړوند شومه وی ما خو وایي چې دشمن پستر ګړون کرسي پستر ګړون شو نو ته یقین وکړه آیات کرسي ووایه نو ستا کور ته دشمن نشي راتلی شیطان او پیرې غلغدو نشي راتلی مال پیدا شو څوکیدار پیدا شو اوس دې نه پس فکر دار چې د دنیا کې خو همیشه څوک پاتې کېږي نه چې د دې دنیا نه ځمه نو بیا به د ځنکدن دا سختۍ دا به څه چل کومه نو د هغې حل قرآن کې شته چې دا بنده باندې سختی او ځنکدن راشي دغه وخت کې ورته صورت یاسین ووایه ټوله سختي به الله لري کې په اسانه روح پرواز کوي وپسې د قبر منزل را روان قبر کې به څه کومه نو هلته هم قرآن کې علاج شته جلال الدین سیوطي رحمت الله علیه لیکي چې کوم بنده د قرآن شریف تلاوت ډېر ډېر کوي او دې مړ شي او دله غسل ورکړي کفن کې اونغاړي نو دغه وخت کې یو ډېر خشته شکل راشي د سینې او د کفن په دې منځ کې ننوځي پټ شي چې جنازه وشي قبر ته یې ښکته کړي نو دا خشته شکل ورسره قبر ته داخل شو خاورې پې واوړېدې او خلک ترې واپس شو نو دغه وخت کې دوه فرشتې منکر نکیر راشي او دې مړي نه تپوس کوي من ربک رب دې څوک دی وی دا خشته شکل چې دی نو دا فرشتې وتې اړخ ته شه من ته حکم دا دی چې دنه تنهایۍ کې تپوس وکړه دا خشته شکل ورته وایي تا ته حکم دا دی چې تنهایۍ کې تپوس وکړه ما ته حکم دا دی چې دې مړي نه مه جدا کېږه بیا دې مړي ته مخ راواړئ ورته زه ستا هغه قرآن یم چې تا دنیا کې شوق سره لوستلم په دې قبر کې ګوره نن د سره زه ملګری یم دا منکر نکیر د نه تپوس کوي نو یریږه مه ښه ډاډه جواب وکړه که خطا شي زه به فتحه درکړم دوی به دنه لاړ شي
قیامت پورې د قبر کې به زه تا سره یم، تا به خوشحال او مشغول ساتمه.